الرحمن الرحیم. د عضوي مرکباتو کې مشرح فورمولونه لیکل ډیر ساده سوالی او آسان سوالی او باید هر یو محصل دې باندې ځان پوهیږي څنګه زه مشرح فورمول لیکلی شم. یو مثال اخلم د ولهارد کتاب نه. هغه وایي چې اول مثال دغه دا دی چې 15 بیوټایل او 3 کلورو او 2 to 3 trimethyl decan د سټرکچر یې ولیکئ، مشرح فورمول یې ولیکئ. ګوره کله چې ته مشرح فورمول لیکي نو بالکل د نوم اخر ته لاړ شه او هلته وګوره چې هلته څه شی دی، هلته ډیکان دی. نو ته 10 کاربنونه ډیکان دی، نو 10 کاربنونه باید زه ولیکم. دا یې 4 5 6 7 8 9 تقریبا 10 به پوره شوي او شمېره هم ورکړه چې کار اسان شي. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 دا یې 10 کاربنه شو. ګوره بیا وایي چې اوس بالکل اول سر نه شروع شه، 15 باندې بیوټایل رسم کا، 15 باندې چې بیوټایل رسم کا، نو دلته بیوټایل رسم کا. نو بیوټایل دپاره فارمول څه دی؟ CH2 او ښه به دا چې زه دا په اوږدو کې رسم کړم چې بیا CH2 دا ما بیوټایل ولیکو، 15 باندې ما بیوټایل شو. 3 باندې کلورین نصب کا، نو دا د 3 باندې دا مې کلورین درته نصب کو. او 2 to 3 باندې 3 میتایل نه واچوه، یو میتایل به زه دلته ولیکم، 2 باندې میتایل دی او یو میتایل دلته دی او په 3 باندې یو میتایل دی، دا به د 3 والا زه میتایل واچوم. کوم مایزونه چې ما ته ښودلي وو ټول ما ولیکل. پاتې شو موږ سره هایدروجن، ما سره به هایدروجن زه نصب کړم. نو دې هایدروجن دې کاربن 3 اړیکې یوه اړیکه جوړه کړي، 3 هایدروجن مو سره نصب کړل. صحیح ده؟ بل راشه دی چې دی یو هایدروجن لاندې یو هایدروجن بره، د دم اړیکې پوره شوي، د دې کاربن یوه اړیکه کمه ده، یو هایدروجن به بل هم نصب کړم، د دم کمه ده. نو هر یو کاربن له بیا ته پوره کړ شي څلور اړیکې، او دا ډکوالی به د اړیکو په چا راولي؟ دا به ته وکړي په د هایدروجن په واسطه باندې به هر یو کاربن له څلور اړیکې چې دی دا ته دغه کړي. نو د دې کمپاونډ نوم زه داسې به یې لیکلی شم چې مثلا CH3 CH3 دلته کلورین اخلم، دلته CH3 اخلم، او بیا CH2 او بیا CH او دلته زه بیوټایل اخلم، نو بیوټایل CH2 دا بیوټایل نصب کو او مخته بیا CH2 CH3 دا دې کمپاونډ څه شو؟ دا د دې نوم شو. نو مشرح فورمولونه لیکلو کې نو پرابلم، صرف داسې کول پکار دي چې بالکل د مرکب اخر ته تک غواړي، او چې کله ته اخر ته لاړې نو هلته ته وګوره چې پینټان دی ډیکان دی څه بلا ده، او مو کاربنونه نصب کا او رسم کا چې هغه کله تا رسم کړل نو هغې باندې بیا څه وکړه، هغې باندې ته بیا مایزونه چې دی هغه په ولګوه، نو بس ستا نوم ستا کمپاونډ چې دی موږ سره څه دی هغه به موږ سره تیار دی، سټرکچر چې دی خبره ډن شوه.
مثلا څوک تاسو 2 میثایل پینټان ولیکه، صحیح ده، 2 میثایل پینټان ساختمان به څنګه ته جوړي، صحیح ده، 2 میثایل پینټان نو سو سمپل، اول به 15 کاربنونه نصب او رسم کی، دا ستا 15 شو، شمیره ورته ورکړه، نو دا دی یو، دا دی دوه، دوی ما تاسو سره متشي دی میثایل دی، دا دی میثایل شو، بل څه خبره نشته دی. ها دی باندې ته هایدروجن نصب کا، بس دا د مشرح فارمول شو. د 2 میثایل او که داسې نورم خسته کې نو CH3 CH دلته میثایل CH2 CH2 CH3 ها 2,3 ډای میثایل بیوټان 2,3 ډای میثایل بیوټان 2,3 ډای میثایل بیوټان. نو دا که زه لیکم زه به ولیکم چې څلور کاربن به واخلم او څلور کاربن چې واخلم دویم باندې به زه 2 میثایل نصب کړم، 2 میثایل نصب کړم، دا نور چې په هایدروجن باندې څلور اړیکې دا یو کاربن پوره کړه. دسته 2,3 ډای میثایل شو بیوټان شو. بیا مثلا بل سوال دی موږ سره چې 3,3 ډای میثایل 4 ایثایل هیکسان. نو دا هم ساده سوال دی، صحیح ده، ډېر مشکل به انشاءالله پکې نه وي. نو ته به څه وکړې چې شپږ کاربن به واخلې، دسته شپږ کاربن شو تقریبا، او دریم باندې تا سره میثایل دی، دلته به میثایل نصب کړې، دلته میثایل نصب کړه، او څلورم باندې ایثایل دی، نو دا ستا ایثایل واخله C2H5، صحیح ده، 3,3 ډای میثایل او باندې ایثایل، اصل کې 4,4 ډای میثایل، اوکې، نو 4 ایثایل هیکسان، نو د نورو کې څه نصب کا هایدروجن، نور کاربن مشبوع کا د هایدروجنو په واسطه، صحیح ده، ساختمان شو دی مرکب. بل دی 2 کلورو 3 میثایل پینټان 2 کلورو 3 میثایل پینټان. نو ته به څه وکړې، ته به 15 کاربنونه واخلې، ځکه پینټان دی، 15 شو، دویم باندې کلورین واچوه او دریم باندې میثایل واچوه او دا نور مشبوع کړه، نو دا به CH3 شي، دا بل به CH2 شي، دا به CH شي، دا هم CH شي او دا به CH3 شي. بل سوال چې دی موږ سره 2,2,3 ټرای میثایل بیوټان دی، 2,2,3 ټرای میثایل
بیوټان. نو څه به وکړو چې څلور کاربن واخله، لکه دا دی څلور کاربن. دلته میتایل واچوه، دلته میتایل نصب که او دلته میتایل نصب که. دا نور په هایدروجنو مشبوع که. دا ستا ساختمان شو. بل سوال دی 1133 ټیټرا کلورو پروپان. 1133 ټیټرا کلورو پروپان. اوکې، درې کاربن نو واخله، پروپان دی. دلته کلورین نصب که او دوه کلورین نصب که، 1 دی. او دریم باندې ته چې وکړه، دلته کلورین نصب که او دلته کلورین نصب. او دا نور چې هایدروجن باندې ډک که، دا هم په هایدروجن ډک شو او دلته هم هایدروجن نصب که، دلته هم دا د سټرکچر شو. اوکې، نو الکان کې موږ مشرح فارمولونه څه څه ولیکل. اوس یو سوال دی مثلا چې 4 ډای میتایل، یعنې څلور باندې دوه میتایلونه دي، څلورم کاربن باندې 1 پینټاین. مثلا الکان نه بغیر نور یې پینټاین یې درکړی الکانو، نو ته به څه وکړې چې اول 15 کاربن واخله، دا یې 15 کاربن او 1 پینټاین دی، د درې ګونې رقم ختمه کړه، شمېره ځان سره وړه ولیکه غلط نه شي. او څلورم باندې چې نصب کړه څلور میتایلونه، دوه میتایلونه یې څلور دي، صحیح ده. او دا نور ته مشبوع کړه په څه باندې، په هایدروجنس باندې. نو دلته به راشي دوه او دلته به راشي یو، نو دا ستا سټرکچر شو. بل موږ سره دی څلور میتایل 2 پینټاین، څلور میتایل 2 پینټاین. څه به وکړې، آسان 15 کاربن واخله، دا ستا 15. او دویم باندې چې دی درې ګونې اړیکه ده، دا درې ګونې اړیکه که. څلورم باندې میتایل دی، نو 1 2 3 4 دې باندې یو میتایل نصب که. او دا نور چې دی هغه مشبوع کړه په شي، په هایدروجن باندې. بس دا ستا سټرکچر شو. بل چې دی 3 میتایل 2 هیکزین 5 این دی. بل کمپاوند چې دی 3 میتایل 2 هیکزین او 5 واین دی. سمپل هیکزین دی که نه، نو 15 کاربن شپږ کاربن نو واخله، 1 2 3 4 5 شپږ، او شمېره هم ورکړه 1 2 3 4 5 شپږ. خټو باندې ډبل بانډ دی، دا 2 باندې مې ډبل بانډ کو، او 15 باندې چې دی ټریپل بانډ دی، دا مې ټریپل بانډ هم کو. او دریم باندې چې دی میتایل هم دی، نو میتایل هم نصب کو. او نور ډکه په هایدروجنس باندې، نو دا دی هایدروجنس 2 لکه 3. دې کاربن درې اړیکې جوړې کړي، یو هایدروجن به سره بل نصب کړم. دې کاربن ته وګوره، دوه اړیکې دا دي، یو اړیکه دا ده، یو اړیکه دا ده، نو څلور، نو سره هایدروجن نسبېدو ضرورت نشته. او دې کاربن دوه اړیکې جوړې کړي، د سره به دوه هایدروجن نصب کړم. دې کاربن څلور پوره کړي، دې سره یو کم دی، نو دا ستا سټرکچر شو. CH3 CH دوه ګونې اړیکه، CH3 CH2 C درې ګونې اړیکه CH. او یو بل سوال چې دی موږ سره پام دی کې، هغه
3 ट्राई फ्लोरो 1 ब्यूटाइन دی 3 ट्राई फ्लोरो 1 ब्यूटाइन دی نو کاربن ته به څه واخلې څلور کاربن واخله یو باندې درې ګونې اړیکه ولګوه دا یې درې ګونې او په دریم کاربن یو دوه درې دا سټرکچر غلط دی لکه نو صحیح ده ځکه چې دا چې یو دا دی دوه دا دی درې دې ما درې فلورین چې دی نشي راتلی یو فلورین بل فلورین دو فلورین په نشي راتلی درې نو د درې لیکلی نو دا نوم څه دی دا نوم هلکانو غلط دی او که دا زه 2 فلورو کومه 3 ډای فلورو یې کومه اوکې نو بیا زه داسې لیکلی شم دا لاندې غوندې نو بیا ما سره راشي 3 ډای فلورو 1 بیوټاین 3 ټرای فلورو نشي کېدی بل اپشن هم شته دی چې زه 4 ټرای فلورو کومه که نوم داسې شي 4 ټرای فلورو او 1 بیوټاین شي دا هغه سټرکچر به وی داسې دلته فلورین دلته او دلته به ټریپل بانډ شي دلته به ایچ شي او دلته به سی ایچ 2 شي